په تېره ویډیو کې مونږ ویلي وو چې څنګه کولی شو چټ جي پي ټي د ګوګل کروم سایډ بار ته ور اډ کړو. مونږ هغه کار په کمپیوټر کې کړی وو. نن دا وایو چې څنګه کولی شو چې چټ جي پي ټي په خپل موبایل کې استفاده کړو او له چټ جي پي ټي له سافټویر څخه مونږ څنګه په خپل موبایل کې استفاده کولی شو. نو له هر څه نه مخکې به راسئ تاسو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به سرچ باکس باندې به کلیک وکړئ او دلته به ولیکئ چې چټ جي پي ټي. نو تاسو لپاره به دغه دویم سافټویر چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. ما مخکې را ډاونلوډ کړی ده، په موبایل کې را سره انسټال ده، نو زه په اوپن باندې کلیک کوم. کله چې په اوپن باندې کلیک وکړو تاسو دلته چې کومه پوښتنه سوال لرئ هغه ورته ولیکئ. زه د مثال په ډول یو څو سوالونه له چټ جي پي ټي نه کوم چې ماته څنګه جواب راکوي. زه اول ورته لیکم چې how to write a cover letter for finance position. زه ورته وایم چې د فاینانس پوزیشن لپاره زه څنګه کولی شم یو کور لیټر ولیکم. نو دلته به چټ جي پي ټي ماته خپل معلومات راکړي. ستاسو باډۍ کې چې ولیکئ، کنکلوژن کې ولیکئ. زه داسې ورته وایم، په اخر کې ماته وایي چې دا ده یوه نمونه یې ماته ولیکله چې مکمل معلومات یې ماته راکړو چې دغه ستاسو کور لیټر ده. صحیح ده، تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ، خو کوشش وکړئ دا کوم کوسو کې چې بند کړي دغلته خپل مربوطه معلومات ور واچوئ. زه بله پوښتنه تېر کومه چې مونیټرینګ اینډ ایوالویشن. صحیح ده، د انټرویو کوېسچن یې راته ووایه. د مني یا د مونیټرینګ اینډ ایوالویشن لپاره کوم سوالونه راځي په انټرویو کې. ګیټ ټینټیس لپاره تاسو ته مختلف ښایسته شکل باندې او هغه سوالونه چې هغه ډېری په دې بخشو کې راځي، دې پوزیشنو ته کوم کسان چې امتحان ورکوي کولی شي دغه له ځان سره وګورئ. صحیح ده، یو بله پوښتنه زه ترې کومه په پښتو باندې هم کولی شئ تاسو پوښتنه تېر وکړئ. زه ورته وایم چې کرونا ناروغۍ څه شی دی. اوکې کوم، ما ته وایي چې کرونا ناروغۍ یو ویروسي ناروغۍ ده چې ټول معلومات راکوي. صحیح ده، نو تاسو کولی شئ په پښتو، انګلیسي، په دري، په هره ژبه باندې. او بل خاصیت دا ده چې په وایس په ډول هم تاسو کولی شئ چې یو پوښتنه تېر وکړئ. که چېرته انګلیسي هم نه زده، په دا وایس بټن باندې کلیک وکړئ او پوښتنه تېر وکړئ. دلته یو بل زه اوس وایم چې د وایس په شکل یو سوال تېر کومه. اوس ما دلته مکمل وایي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یو پوزیشن ته چې اپلای کوئ تاسو څنګه یو ایمیل ورته ولیکئ. صحیح، دلته مکمل تاسو ته معلومات درکوي. صحیح ده، او یو بله پوښتنه هم ترېنه کوم. زه ورته وایم چې د څېړنې یا ریسرچ لپاره که نه د ریسرچ لپاره کومه موضوع انتخاب کړم. که چېرته تاسو یو ریسرچ کوئ او تاسو په دې کې کنفیوز یاست اوس کومه موضوع انتخاب کړئ، نو چټ جي پي ټي ته سوال ورکړئ، هغه درته معلومات درکوي. زه په دې علامه باندې کلیک کوم. ګور تاسو مختلف وایي چې محیط زیست او د اقلیم بدلون کې، صحت او روغتیا، تعلیم کې، اقتصاد کې مختلف تاسو سوالونه کوي. نور ډیټایل یې غواړئ نور هم پوښتنه تېر کولی شئ که نه. زه ورته وایم چې د ټکنالوژي په برخه کې کومه موضوع د څېړنې لپاره انتخاب کړم. ګوره ما ته وایي چې بلاک چین او کریپټو کرنسي، مصنوعي ځیرکتیا او ماشین زده کړه مختلف تاسو ته موضوعات درکوي. نو تاسو کولی شئ چې هر رقم سوال ترېنه وکړئ چټ جي پي ټي نه او تاسو ته جواب درکوي. نو که چېرته مې ویډیو خوښه سوې وي زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو سره یې دا ویډیو شریکه کړئ تر څو هغه هم ترې استفاده وکړي. که کوم سوال پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه.